अजीजानु ज़दा पुख्तना कोम चे द करबला पे मैदान के द इमाम हुसैन और द यजीद द फौज मंस की जगड़ पत्सो उशवा न पदे बांधे द टोली दुनिया द मुसलमान इत्तेफाक दे चे जगड़ पदेवा चे द यजीद हुकूमत चो अगद अग कानून न बागियो चिकम कानून द इमाम हुसैन पकोर के नाजिल शवे कुरान करीम द मुसलमान कानून दे और दा कानून दे इमाम हुसैन पकोर के नाजिल शवे दे चा कोरो दे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नु दे इमाम हुसैन जगड़ पदेवा चिस्ता हुकूमत च दे आगाजमाद निकद कानून नबागी दे लिहाजा जस्ताद हुकूमत बैत को लुता तैयार ने जगड़ पदेवा चे बैत को लुता तैयार ने नो बिया जंग को लुता तैयार शा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाए चे गो जद हुकूमत द जंग को ताब और ताकत न लर दानिशम वेले चे जब पर 72 कसानो बांधे ता खत्म कम लेकिन दा वेले शम चे द खपल निकद कानून द नामूस द पारा दा 72 कसान जदर बांधे खत्म खबर दावा भाई तानशम वाले लेकिन कतानशम वाले नो दा हुकोले शम चिजान दर बांधे हुआ हम और सर बन टिटोम बैत बनकोम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दा डेर लोई सड़े तेर शवे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आगा सड़े हो चे द हिंदुस्तान ज़मकिता अव्वल इस्लाम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रावस्ते अव्वल आगाज द इस्लाम द हिंदुस्तान पजमका चे दे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती करे नो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह द इमाम हुसैन मुताल्लिक वही चे शाह हस्तो हुसैन बादशाह हस्तो हुसैन दीन हस्तो हुसैन दीन पनाह हस्तो हुसैन सरदाद व नदा दस दर दस्त यजीद का बादशाह देम नो इमाम हुसैन देव का शाह देम नो इमाम हुसैन दे का दीन दे नो इमाम हुसैन दे सरदाद सरे कुर्बान कर वलेकिन नदा दस दर दस्त यजीद लासिद यजीद पलास के नख वजह तरसो जमादनी का कानून था तो सर न गुण शवे नहीं
ترغه پورې بس تا تخت و تاج ته زن سرنګون کېږي. عزیزانو، ابن زیاد گورنرو هغه ورپسې راغی او ورته وی چې ګوره اومنه ویلې نه، اوبه یې پې بند کړې. اوبه یې پې بند کړې، پیرې ولګولې د دریاب په غاړه باندې چې د امام حسین سړی به در نه دې ځای نه اوبه نه وړي. عزیزانو، راشن یې پې بند کو چې دې خیمو ته به راشن نه سپلای کېږي. امام حسین وی ٹھیک، اللہ پاک دام کولے شي چې اوبه نه او تا ته د اوبو څښلو ضرورت اړو محسوس شي. روټۍ نه او تا ته د روټۍ خوراک ضرورت اړو محسوس نشي. زکا چې عشاق چې دي اغي په عشق کې دومره محوي، هغه د استغراق درجه ته رسیدلی وي چې اغي ته د خوراک سکا کډو تصور نه کی. تصور اوس مونږه هو که یو ورځ روټۍ او بني څه حالم جوړ کړي، یو ورځ تکلیف را باندې راشي مونږ څه حال جوړ کړي. رحمان بابا وی کنه وی چې دی یو وخت د ځان د پاسه کوک شي، چې دی یو وخت د ځان د پاسه کوک شي، ځان هغه ساعت له خدای مرور کی. یو وخت دی په ځان تب دی ونیس، تکلیف در باندې راشي خدای نم بیزار شي. نو زما عزیزانو، دا دغه استغراق مقامو مولانا روم لیکلی دی چې مجنون تا لیلا ہوئی چې تدل تکی نظر اعظم کینس بھائی دلتا دے لار کی کے نظر اعظم ناس سبال لیلا سر اٹھے تیارا کڑے داو پلی وینځه ته ورکړه چې دال تلار کې او ملنګ ناشته هغه ته دار اٹھای ورکړه. هغه ملنګ نه مخ کې او بل روټي خلاص ناشته دینو کړه روټای وړي د خیال کړي چې ملنګ بدغی ولدار اٹھائے لیلا را کړی دا دا خرویل خا ډېر خد الحمدلله خوړلې سبال بیا ور لګلې دا بیا خوړلې دا بل سبا بیا ور لګلې بیا خوړلې دوله سورزه پکې تیر شو روټای ورزی او ملنګي خوري او پتن نه لیلا ورته ویل چې ملنګ درته سوال جواب سے سلام ورتوای دا څه نو وی غاګ نه کوي خو روټۍ خوري او خلم لپاکه کی وی الحمدلله. لیلا نے کے سوچ گئی کہ بیڑا دے مجنون غر کا شاہ السلام قدرم نه والی راشه او بل تجربه پیو کا
تجربه بداو کچه چاړو کټوره لاس کې ورکړو وې دا روټه یو سا ملنګ تا ورکا ورته چې لیلا وای چې روټه خو خورا خو ستا لګوینه مې پکار ده وینا اوینځ چې روټه ورولې ده نو د روټه نه مخ کې ورته دا خبره کړي چې لیلا وای چې ستا وینا مې پکار ورته الخدا بیبینو دا روټه دې مچته کا او غوینه مجنون مخ کې ناشته الک برا ناشته وته نه سوي نه زه خو د خوراک والا وم چې مخ کې ورغله ده نو مجنون چې په کم ځای باندې لیلا کې نولو په هغه ځای ناشته او چوه دوله سورزه او بمسکا روټه مخورا د ځای مپاس چې څنګه هغه کې نولو داسې ناشته خدمتګار ورته وی چې دا روټه لیلا را لګلې دا اخرى خدا چاړو کټوره را کړی چې لګستاوینه مې پکار هغه ورته دا روټه خوا کې دا اول دا چاړه راکا چاړې ته اغسته دا دا بوټای دا زینه ټول پرې کړی دي او نیم کټوره وینه ته وته دا ورته وی چې لیلا ته وایا چې ستا په فراق او جدای کې وینم را کې او چوا او زمو چوم دغه وینه را کې و نور را کې ونه خیال درا چې وینه راړه لیلا ته نو لیلا ډېر افسوس او لیلا ته وایا چې من کیم لیلا و لیلا کیست من کیم لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن زسیما او لیلا سشیر من کی اما لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی مین در دو بدن زماو د لیلا روح یو د صرف بدن نن دو په نظر کې ښکاری ورته چاغوي چې ما او تا کې فرق نشته بادشاہ خبر شو بادشاہ لیلا راو غوختا چراوی غوختا نو بادشاہ ورتوی چه از دیگر خوبان تو یفزو نیستی تو خود نور معشوقون ډیره خستم نه تا مجنون ولی تا پسی لیوانے دے لیلا ورطا سوئی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی ورطا اللہ بادشاہ چپ خبر ہونکی تا مجنون نہیں زکا ماتوے چی تا خیستا نہیں دا ما تا تورا زکوے چی تا مجنون نہیں ہاں دیدے مجنون اگر بودے تورا دیدے مجنون اگر بودے تورا ہر دو عالم بے خطر بودے تورا اے بادشاہ کتا د مجنون پستر گماتا ہو قتل نو پدواڑو جہانو کے بسر فراز شے ماتا بچری توراو نوے کتا د مجنون پستر گماتا ہو لیدل مجنون تا پتاو لگے دا چه لیلا ستا پسر بادشاہ سردا باسو
नो मजनून पे जंगल के वही कि गुफ्त मजनू गर हमा रोए जमीन, गुफ्त मजनू गर हमारो ये जमीन, हर जमान बरमन को नंदे या फरीन। मजनून में कदा दज्म के पसर टोला दुनिया पमा बांधे आफरीन वही आफरीन मजनून आफरीन टोला दुनिया लग्याशी और जमा सिफतुना शुरू की। लेकिन मन गोयम आफरीन चकस जमा दे चाप आफरीन परवाह निश्त माता जरूरत निश्त चा सिफतुन को मन गोयम आफरीन चकस मदह मन दशना में लैला बाद बस वल्लाहिल अज़ीम जमा दे चाप आफरीन से परवाह निश्ता जमा फरीन द लैला कंजल दी चराते की दाद टोली दुनिया द सिफत न उचत तासो ख्याल दागा मजाजी इश्क़ो मजाजी यो सड़े पमुंज वलार पमांजा वलार दे अस्तासो गुंदे बुजुर्ग उसको बुजुर्गान ढेर ज्यादा हर सड़ी ते गोरे बुजुर्ग पमांजा वलार दे साहबा मजनू ने मख के तेर चमख के तेर शो बुजुर्ग वर्तवी छिड़ून दे ज पमुंज वलाड़े मोतजमा मख के तेर मजनून वर्ता या बुजुर्ग खुदाय दी पगबर गुस्तर गुड़न का जद दुनिया पे इश्क की मस्तिम पे खुदा कसम का मातली दले जद लैला पे इश्क के लिए वने मात नहीं ली दले पगबर गुड़न शिनो त खुदा तवलाड़े जद संगौली दमा त खुदा तवलाड़े द को तक्षा बचिया नो जद संगौली टोल बरगान यही वो जी जुमात नरोजे गिरा मीरा गुमंस के बुजुर्ग तासो ख्याल रख तासो उलिदम सन तासो वाई पैमान चिप दुनिया द खुदाए के उस दाखो अगर मकाम था रसेदुन के खो पटोल पाकिस्तान के उस सुखकारी ना आज सुकू अलाड़ो उस होटोल मुंग गुंदे खलक पाती थी। इमाम हुसैन द कानून इलाही पतंगो कम मल्क ज्वंदेम पदे मल्क बा द आगा कानून खिलाफ वर्जी वली कीगी चे कम कानून जमा पर निक नाजिल शवे जमा जान बनई जमा बच्ची बनई जमा खानदान बतौल तबाशी लेकिन द निक प दिन बदाख लगे दो तपरे न उब पे बंद हुई राशन पे बंद शो लंबर पलंबर जलमी रऊजी प जंग के ते सर प्री कीगी दा गलाश द इमाम हुसैन खेमे तरावड़ले की और द इमाम हुसैन बीबी दागा ख्वेंदे दागा मेहंदे आगा टोले दा प्रेकड़ी सर वाला लाश तमाशा कई और तगूर बीबी ज़ैनब गुंदे
بی زینب غوندې دې درد ته ګوري او تماشه یې کوي او اسمان ته ګوري او الحمدلله وایي. شاه قاسم واده تیارو. امام حسین ہوئی چې جنگ بم کیږي او وادم سنت ته راځي چې نکاح وکړي. الته د تورو پرکار دی لګیا دي زلمی شهیدان کیږي او دلته امام حسین د شاه قاسم نکاح تړي لګیا. یو خیمه نه بلې خیمه ته ډولای راوړه. واده دیتا وی ستاسوم ودونه دی او د پښتنوم ودونه دی. دا واورئ په قوم کې د دنیا بیړه تباہ کړه په ډزو باندې. په پردي وادي کې ډزې کوي د نیانو بچو. واده د چا دی او نیتوب پکې څوک کوي. ماشومان پکې مړه شو، ښځې پکې مړې شوې، بوډاګان پکې مړه شو. واده دیته وي. مونږ ودونه په کنجرتوب او ډمتوب کړي دي. د چا ودونه چې په کنجرتوب او ډمتوب شوي هغې به ښې ورځې نه ګوري. د هغې لوڼه به دا کې ټیمونه جوړوي او دا کې ټیم کې به د هغې لوڼه کار کوي او کومه جنۍ چې پریوزي پردي هلکان به یې په غېږ کې راوچتوي او بیا به هسپتال ته وړي. په پاکستان کې د جنکو اکی ټیم جوړ شوی. په پېښور کې مهرباني کړې ده. جنکۍ اکی کوي. نکرې اچولي او د جنکو اټي کی ټیم کار کوي لګیاي لوبه کوي او په ټي وي ټوله دنیا ګوري. اوس خوی پاکستان په تړکای روان دی. پاکستان په تړکای روان دی. پاکستان په تړکای. پاکستان په تړکای نه دی روان، ښځې په تړکای روان. پاکستان خو بیړه غرقه ده، ښځې په تړکای روانې دي. اکی ټیم د مسلمان ملک د جنکو څه حق لري؟ دا د چا لوڼه دي؟ نن په ملک وګوره د یو جرم خلاف ایکشن نه اغستی کیږي. د یو جرم خلاف ته لګیا اوسه په تقریر کې وایه دا د بې حیا بچي دي په ټس نه مس نه کیږي. احساس ورته نه کیږي چې دا دومره دنیا لګیا ده، دا غلط کار بندول پکار. مجسټریټان دغه لګرځي